السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اسمت الله ما د اسلمی چینل څخه خبرې در سره کوم. خدای دې وکړي چې تاسې به روغ او جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو نن مو موضوع د ګوشي په باره کې ده چې موږ څنګه کولی شو په یوه ګوشي کې هغه برنامه نصب کړو چې زموږ تاسې ګوشي نه قبلوي او یا نه نصبوي. دوستانو ځینې ملګري ځینې هیوادوال د دې مشکل سره مخ دي چې ګوشي کومې برنامې یا د ده په کار وي یا د ده هغې برنامې ته اړتیا وي چې هغه برنامه نصب کړي، خو هغه بالاخره د ده ګوشي نه نصبوي او د ده ګوشي کې هغه برنامه کار نه کوي. نو زموږ تاسو فکر ډېر خراب چې مجبوره یو موبایل فروشي ته ولاړ شو یا موبایل فروشي کې جوړ کړو یا ډېرې پیسې پرې ورکړو هغه برنامه یا موږ ته کار وکړي. نه دوستانو داسې برنامه مې درته پیدا کړې ده چې نه به له تاسو نه پیسې غواړي او نه به تاسو زحمت کوي. ډېره خطرینه برنامه ده. دوستانو ما نن د دغې برنامه په طریقه باندې یوه ویډیو درته جوړه کړې ده چې موږ څنګه کولی شو چې هغه برنامه په ګوشي کې نصب کړو چې زموږ تاسو ګوشي نه قبلوي یا نه نصبوي. دوستانو وخت مو نه نیسم، ویډیو نه غټوم. زه له تاسو نه خواهش کوم زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، د زنګوله باندې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو د تاسو پورې در ورسیږي. ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. کله چې تاسو د ګوشي صفحه خلاصه کړله اوس تاسو غواړئ هغه برنامه یا له فروشګاه راکوزه کوئ یا له بازار راکوزه کوئ. مقصد چې له هر جې مو راکوزوله او تاسو ګوشي نه نصبوله داسې پیره یې کوله نو تاسو به څنګه کوئ؟ تاسو دا رقم پیره درته کوله ګوشي یعنې برنامه یې نه نصبوله. تاسو برنامه نصبوله خو هغې دا رقم پیره درته کوله یعنې برنامه نصب نشده تمام یې درته لیکلو. نو تاسو به څه کوئ او کوم کار ته اړتیا ده چې تاسو باید هغه کار وکړئ، دغه برنامه بیا د هغو کار په طریقه سره دغه برنامه هم کار وکړي او هم یې ستاسو ګوشي نصب کړي. دوستانو اول دغې برنامې ته باید تاسو یوه بله برنامه له فروشګاه یا له بازاره یا له ګوګله راواخلئ. خو مقصد چې تاسو په هر شي کې فعالیت لرئ تاسو باید له هغو جې نه د دغې برنامې ته یوه بله برنامه ده هغه برنامه به راواخلئ. انشاءالله دغې برنامې لینک به زه هم ورکړم او تاسو ته به یې در وښیم چې کومه برنامه ده. دوستانو تاسو به ولاړ شئ چې په هر چي کې فعالیت درلود، مثلا مارکیټ یا فروشګاه یا بازار یا ګوګل، بالاخره چې له هر چي مو غوښتل برنامه راکوزه کوئ یا دغه برنامه یې نه نصبوله د هغې په ځای به یوه بله اول راکوزه کوئ. ما زه خپله اوس ځمه فروشګاه ته، نو تاسو به هم فروشګاه ته داخل سئ. کله چې فروشګاه ته داخل سئ نو تاسو ته به دا رقم صفحه راخلاصه کړي. دا رقم صفحه چې کله درته راخلاصه کړه نو تاسو به دغو سر کې په دغو سر باندې به کلیک وکړئ، جستجو په دې کې به ور ولیکئ. په دې کې به ور ولیکئ ښه ما تیاره لیکلې ده، تاسو به ور ولیکئ مدیریت برنامه ها. کله مو چې مدیریت برنامه ها ور ولیکلو نو تاسو ته به دا رقم صفحه راخلاصه کړي او دا رقم برنامې به درته راواړوي. ورته وګوره دا ټولې ماته راواړولې. کله چې تاسو دا رقم برنامې راواړولې دا رقم صفحه یې درته راخلاصه کړه دغه برنامه ده یعنې مدیریت برنامه ها، یعنې دغه د ټولو برنامو مدیریت کولی شي. هره برنامه چې خرابه وي دغه برنامه په طریقه سره د دغې په اصطلاح سره ستاسو هغه نورې برنامې هم سمیږي. نو چې کله تاسو ته مدیریت برنامه هم ور ولیکلو نو تاسو ته به دا رقم صفحه راخلاصه کړي. دغه د سر برنامه دغه سر مو چې سم پرې خلاص شي دغه برنامه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو تاسو غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ. ما تیاره ډاونلوډ کړې ده، د ما په ګوشي کې شته ده. نو تاسو به دغه پرې ور ووایئ چې تاسو ته هم ډاونلوډ شي او په خپله نصب شي. ما تیاره ډاونلوډ کړې ده، ځو په صفحه کې ګورو. ما تیاره ډاونلوډ کړې ده، دغه ده زما برنامه تیاره ډاونلوډ کړې ده، دغه مدیریت برنامه ها. چې کله تاسو دغه ډاونلوډ کړه راځي دلته. کله چې دلته راغله تاسو دغه باندې کلیک وکړئ، خلاصه به یې کوئ. کله مو چې خلاصه کړه تاسو ته دا رقم صفحه راړوي. دا رقم صفحه چې درته راوړوله دغه علامت وینئ، دغه علامت باندې به کلیک وکړئ.
کله چې تاسو په دغه علامت باندې کلیک وکړلو نو تاسو ته دا رقم صفر خلاص شي. دا رقم صفر چې درته راخلاص ول تاسو به له دغې برنامې نه خارج سئ وبوځئ. اوس به ولاړ سئ هغه برنامه چې تاسو ته نه نصبېدله هغه برنامه به ډاونلوډ کړئ یا په بازار نه مې رااخیستله له فروشګاه نه مې رااخیسته بالاخره چې په هر شي کې مې فعالیت درلود راکوزه به یې کړئ له غوجې نه. کله مې چې را ډاونلوډ کړه هغه برنامه انشاءالله بیا به دا رقم پیره نه درته لیکي او ډېره اسانه او راحته به نصب سي. زه به ځم ګورم چې نصبي که نه. چې کله تاسو نصبوله تاسو به دغو نه نصبوئ. نصب کننده بسته به دغو باندې به نه نصبوئ ځکه دغ خو نه نصبوله خرابوله په دې برنامه کې خو نه ته نصبوله. تاسو په مدیریت برنامه ها کې به نصب کړئ یعنې په دغو کې به نصب کړئ. دغه ده د ما یې نصب کړې ته مخ اوس یې ما ده نصب کړه ته مخ مې چې نصبوله داسې برنامه به نه نصبوله راته. اوس د ما دغه برنامه نصب سوله هیڅ مشکل پیدا نه سو. انشاءالله تاسو دغه طریقه وکړئ تاسو ته به هیڅ مشکل پیدا نه سي او ډېره اسانه طریقه سره به تاسو وکولی سي چې هره برنامه مو په کار وي هغه برنامه مو په خپله ګوشي کې نصب کړئ. څه ټیټ ماډل څه جګ ماډل هیڅ فرق ګوشي نه کوي. فرق کوي هغه په دغو برنامه اصطلاح چې تاسو دغو طریقه چې دا ما درته وښودله په دغو رقم مو نصب کړله هیڅ مشکل سره به ونه خوري. نو نننۍ ویډیو زموږ دومره وله. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي او زموږ لپاره کافي او لایک ده. زموږ لپاره لایک راکړئ. نور مو په خدای تعالی سپارم. ښې شېبې ولرئ ښه وختونه ولرئ.